دوستانو اکثر واده کړي ښځې دغه غلط او ناروا کارونه ولې کوي؟ له دې شاته راز څه دی؟ نن در سره دغه ټول پټ راز شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو. واده کړي ښځې ولې غلط کارونو ته لاس اچوي او ولې ځان ته یاران ګوري؟ نن سبا دا قصې ډېرې مخې ته راځي چې اکثر د ښځې او خاوند ترمنځ طلاق وشي او دغه طلاق وجه هم دا وي چې ښځې ځان ته بل څوک کتلی وي او غټه وجه هم دا وي چې خاوند خپلې ښځې ته وخت نه ورکوي. نو په دغه وجه ښځه هم تنګه شي او ځان ته داسې لاره وګوري چې ځان ته بل څوک پیدا کړي او دغه غلط کار ورسره کوي. دوستانو دا قصې نن سبا ډېرې زیاتې دي چې اکثر په مخې ته راځي چې اکثر سړي ودونه وکړي او سړی د واده په دویمه درېیمه میاشت بهر ملک ته لاړ شي او یا په نوکرۍ باندې لاړ شي چې په کلونو یې ښځه کور کې یوازې وي او دوی د کوره بهر وي او ښځه نشي کولی چې ځان کنټرول کړي. نو په دغه وجه باندې اکثر خو د خاوند رشته دارانو سره دغه غلطه لار اختیار کړي ځکه چې د هغې تپوس ترېنه څوک نه کوي چې ته ولې ځې. نو په دغه وجه ترې خوندونه اخلي او ځان پې یخوي یا بهر بازارونو ته وځي او په بازار کې د هلکانو سره ګپ شپ لګوي او خپل تعلقات ورسره جوړوي چې بیا یې په فارغ وخت کې کور ته راغواړي او دغه غلط کار ورسره کوي. نو په دغه وجه خاوند په خپله ښځه شک هم کوي او خبره تر طلاقه ورسیږي. نو ښځه ځکه کونی شي چې خاوندان ورته وخت نه ورکوي او ښځه هم د خاوند مینې ته ناسته وي او خاوند ترې په مسافرۍ کې ژوند تیر کړي او ښځې لا هیڅ وخت نه ورکوي. دوستانو زموږ ویډیو نن په دې موضوع و. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. ویډیو در سره لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې جوړوي. الله په امان.